نن د روژې دوهم مازدیګر د زه همدا شیبه د جلال آباد ښار اړوند په ډرونټې بازار کې ولاړ یم. د ډرونټې بازار له ګڼه ګوڼې ډک ده او ګڼ شمېر خلک د روژه ماتې چمتووالي لپاره په سوداو پسې راوتلي دي. په بازار کې د روژه ماتې لپاره ځانګړې سوداوې هم ډېرې لیدل کیږي. له دې لارې څخه ګڼ شمېر مسافرین تېرېږي او د ډېرو د مزه هم د روژه ماتې لپاره همدلته وي. له ځینو سره یې غږېدلي یو. زه د ننګرهار پوهنتون محصل یم او ماشاءالله روژه م ښه روانه ده، ښه تېرېږي. خدای دې وکړي چې همدغسې په ټولو هېوادوالو باندې ښه تېره شي. نو زما یوه غوښتنه د ټولو دوکاندارانو څخه دا ده چې د روژې مبارکه میاشت راغلې ده او په دې کې باید خپل هغه قیمتونه چې کوم دي هغه کنټرول کړي او په دې محصلینو باندې عام وګړو باندې چې دی ظلم ونه کړي او کوم چې نرخ دی همغه په ټاکلی نرخ باندې خپله سودا خلکو ته وړاندې کړي. همدغه دي زمونږ خپل خلک ډېر کابل نه خلک راځي وړي پوه شئ. ډېر همدلته محصلین دي، مسافر دي، د هر ولایتونه ډېر لرې لرې ولایتونه راغلي همدغلته دغلته پوهنتونونه وایي دلته راځي میان پرې خپل په شوق باندې شوق یې راځي په شوق یې پورې راځي دغلته. روزه م ښه ده بس شکر د الله نه راضي یو بس ښه تېرېږي ولې انشاءالله دوه خو یې تېرې شولې دغه د نور به هم تېرې شي په موږ ښه.